Bootstrap pipes خپل آیکنز لري چې تاسو کولی شئ د Bootstrap pipe آیکنز کار کوي. مخکې له دې Bootstrap pipe آیکنز څخه موږ او تاسو میټیریال آیکنز او پلاټ آیکنز او نور آیکنونه کارو. اما Bootstrap 15 یا پایپ هغه تاسو ته دا ځانګړتیاوې درکوي چې تاسو کولی شئ چې خپل پروجیکټ کې آیکنز کار کړئ. نو دلته په ډاکومنټیشن کې تاسو کولی شئ چې پر آیکن باندې کلیک وکړئ او دلته آیکنونه ځینې ترلاسه کړئ. دلته هر آیکن تاسو کولی شئ چې سرچ کړئ. ښه سرچینګ به تاسو څنګه کوئ؟ کنټرول اف. که چیرې زه دلته ګیر آیکن غواړم نو دلته به ماته دغه د ګیر آیکنونه راولي. زه غواړم چې دغه ګیر آیکن دغه کړم نو پر دې کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ از اس وي جي هم ډاونلوډ کړئ. دا یو ډېر ښه فایده ده. بل کولی شئ چې از کوډ هم کاپی کړئ چې فونټ ویب فونټ په نامه او از ایچ ټي ایم ایل هم کاپی کړئ. راځو دغه کم کوډ یې زه غواړم چې دا دلته کاپی کړم او راسم د لارویل د لوګو سره نه غواړم چې د ویپر څخه وروسته د ویپر څخه مخکې دا کوډ دغسې خو راځو کلیک یو شی به دلته که راس اوس نه راځي. دغه آیکن په دې خاطر نه راځي چې د آیکن کوم د سی ډي ان لایبرري ده هغه موږ نه ده انسټال کړې او دلته تاسو کولی شئ د ان پی ام په واسطه سره هم کولی شئ چې تاسو آیکنونه انسټال کړئ. دلته لاندې که چیرې راسو دلته لاندې سته نو تاسو کولی شئ سی ډي ان دا کوم د سی ډي ان د سی اس اس کوم دغه کوم سی ډي ان فایل چې دی دلته یې لینک کوئ ورسره نو کار به اوس وکړي. اوس به راسو کلیک او دلته به راسو موږ او تاسو به دغه نو دلته دا د ګیر آیکن راغلی. تاسو کولی شئ د بوتسترپ مختلف آیکنونه دلته تاسو ترلاسه کړئ. کوم آیکنونه چې ضروري وي لکه د وای فای آیکن تاسو په کار یو ډېر یو ښه او فری آیکنز تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ او دلته تاسو کولی شئ چې دا یو بل ځای هم وکاروئ. نو دا هغه د بوتسترپ پایپ د آیکنونو فایده ده چې تاسو کولی شئ د بوتسترپ پایپ آیکنونو کار کې. زه راځم دلته په دا ډاکومنټیشن سره دا ورکوم. نو دلته که راست دا د وای فای آیکن تاسو کولی شئ از ایس وي جي دلته ډاونلوډ کلیک وکړئ. دلته به ډاونلوډ شي. که چیرې موږ کلیک پر وکړو دا به اوپن شي په ایس وي جي فارماټ کې. دا یو ښه ځانګړتیا ده او بل د ایچ ټي ایم ایل ایس وي جي فارماټ هم تاسو ته درکوي. دا هم که چیرې تاسو غواړئ ایس وي جي فارماټ او دلته کسټمایزیشنونه هم لري. تاسو کولی شئ چې داسې یو بټنونو ته هم وایدا ورکړئ اوس لکه دا او اگزامپل لینک ټیکس دا هغه د دوی د بوتسترپ پایپ د آیکنونو ډولونه دي. اوس که راسو دلته موږ او تاسو خپل اپلیکیشن ته او کلیک نو دلته موږ او تاسو د وای فای دغه لرو. دا خو از سامپل زه کاروم. تاسو کولی شئ چې نور آیکنونه د بوتسترپ دلته په بوتسترپ آیکنز کې پیدا کړئ او تر ټولو ښه آیکنز د بوتسترپ پایپ همدغه آیکنز چې تاسو کولی شئ چې هر رقم آیکن پکې پیدا کړئ لکه واټساپ ویب کیم همداسې وینډوز. که چیرې تاسو غواړئ د وینډوز آیکنز ولرئ داسې آیکنونه پکې کې دي چې هغه په نورو لکه پلاټ آیکنز کې یا په میټیریل آیکنز کې هغه هلته تاسو ته پرې نه درکوي. نو تاسو کولی شئ چې دا ترلاسه کړئ. دا ټول آیکنونه پرېږدي او تاسو یې خپل په پروجیکټ کې ډېر په اسانۍ سره کارولی شئ لکه لینک دی ډېر آیکنونه زما فکر سره تر 1000 به هم ډېر آیکنز پکې کېږي ځکه چې دا د بوتسترپ پایپ لایبرري او دلته تاسو کولی شئ چې فلټرینګ وکړئ د آیکنز.